راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان. سلامونه نیکې هیلې او احترامات کپتان جان عثمان زه یم او دا مهال د مومندرې ولسوالۍ لنډي خیبر سیمه تاسو ته به دې سیمې په اړه معلومات درکړو څه حالات دی او پرمختګ پکې څه روان دی. له موږ سره اوسئ. څنګ کې میزبان ولاړ دی دنه به پوښتنې کوو څه حال دی او د سبب سلام ستړی مه شئ. ژوندی اوسئ. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم چې دلته راغلی او خپل قیمتي وخت مو له موږ سره یو ځای نوم هم څه دی؟ نوم مې نام الله او د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر ښه. تاسې دلته دا کار هم شروع کړی دی دا د کوم خوا لکه تشویق چا درکړه درته؟ دا د ځمکې په اړه لکه مثال اوس چې څومره ګورو که نه د کاروبار په اړه باندې کاروبارونه چې د سوچ ختم شوي دي یعنې هغه مخکیني غوندې کاروبار نشته دی. اوس د خلکو ټوله مخه او توجه دېکانۍ ته ده یوازې په دېکانۍ کې غونډه ګټه پاتې ده لکه په دکاندارۍ په هر دغه کې یو ګټه هم نه ده پاتې هغه خپل سر هم نه برابروي یوازې دا دېکانۍ ته خلکو مخه اړولې ده او دغه ځمکه د موږ د تاسیساتو څخه نیولې ده په اوږد قرارداد باندې او داسې ووایه تقریبا 15 کالو پورې موږ دا ځمکه نیولې ده دغه مو خپل شخصي مصارف دي تقریبا 3 کسان په شریک یو. تاسې اوس مخکې یادونه وکړه چې تاسیساتو لخوا د قرارداد اخیستی تاسو ته تاسیساتو لخوا لکه ځینې خلکو قرارداد اخیستی ډېر وخت پکې کړېدلی دي ځورېدلی دي بیا اخر داسې لکه د هغوی لخوا ورته قرارداد ورکړل شو تاسې څومره کړېدلي څومره وخت کې قرارداد ورکړل شو؟ مونږ داسې ووایه لکه نظام خو بدل شوی که نه په هغې نظام کې مونږ نیولې ده دا ځمکه د تاسیساتو څخه داسې ووایه یو کال په دې باندې مونږ کار کوو چې ونیسو ځمکه د یو کال بعد نه دا اوس کې مو دا ځمکه نیولې ده او دغه د شخصي مصارف مو په وکړه تقریبا د 200 نه پورته روپۍ پکې راغلي دي که نه مصرف او مالټه مو داسې ووایه 9000 بوټي پکې کرلي دي. دې مالټې تر څنګ تاسې بل څه تخم پټي یا بل څه هم کرلي باغونه؟ او داسې غنم مو ورسره کرلي دي او لاندې خټکي مو کرلي دي او پیاز میاز دي او داسې نور به مې یو څه کرو له خیره روان یو پسې او نور کارونه هم روان کړي دي څنګه ټپه ولاړ دي څه برمې دي روانې دي موږ چې وینو؟ والله اوس مهال روان دي کویان روان دي او 15 دانې مو وهلي دي بورونه او دا 2-3 بوره نور هم وو چې د ځمکې ته اوبه ورسېږي که نه دلته پاسه هغې کې چې څومره کویان وغې دا د غره لمنې دي دلته چې هر څومره کویان وغې ناکامیږي کوشش کوو چې لاندې ونیسو که نه لاندې کویان وغو بورونه لاندې وغو هلته کامیابېږي خو لږه ستونزه د پیپونو دا پیپونه مو ورته آماده کړي دي دغه د 1.5 پیپ ورته راوړی ده او له دې نه بعد به نور پیپونه م ورته راوړو دا اوبه به یې د دې پټو سر ته رابرابروو او دغه ستونزه به ځان ته انشاءالله. او تاسې یادونه وکړه چې کوی لاندې وباسو په ساحه کې غرونه راوځي پکې دا چې اوبه راوځي ډېر سخته مې بل ته مشکل دی چې را جګېږي به څومره انچې پیپونه م ورته تیار کړي؟ موږ 3 انچه پیپ لګوو که نه او بعضې هغلته یو کوي د هغې کې 3 انچه هم چلیږي 2 انچه هم چلیږي 2 انچه داسې چلیږي چې لاندې پټو ساحې ته کار کوي ځکه دا مالټه د مالټې ته 2 انچه هم کار کوي چې اوبه شي خو که نور د غنمو ته وګورو غنمه ډېر اوبه غواړي که نه نو هغې ته بیا 3 انچه 2 انچه کار نه ورکوي 3 انچه کار ورکوي بس دغه 3 انچې نه بیا کار اخلو 2-3-4 مشین هم ورته لګولي لاندې خو په مشین باندې زور راولي خو تر د یو څه مودې لپاره به په مشین نه ګټه اخلو. تاسې دا ساحه څومره ده لکه ځمکه م چې اخیستې څو جربه ده داسې معلومات دا تقریبا 50 جربه ځمکه ده د تاسیساتو لخوا نه که نه او نور موږ ته پته نه لګي چې دا څومره جربه ده خو تقریبا په قرارداد کې 50 جربه ځمکه لیکل شوې ده او موږ ته راکړ شوې ده 50 جربه نور دغه شانتې ګوره چې دا د خواشه لکه هغه ځمکه چې د کرلو سوچه ویم نه هغه موږ ځان ته جوړه کړله او کار مو ترې واخیسته. او نظارت په اړه که وایي تاسو نظارت څوک کوي د حکومت لخوا راځي که نه ستاسې خپل نظارت چی شته؟ دا د موږ خپل شخصي نظارې چې ده بس انجینر هر څه مو خپل دي راځي دغه یو نقش یې چولی ده دا زموږ یو ترورزی ده هغه هم دغه شانتې په انجینرۍ پوهېږي هغه راغی دغه شانتې د انجینرۍ باندې په خپل بوټي وکرل او موږ سره دغه شانتې کار وکړو لالپوره کې مو هم کرلې ده مالټه او دلته مو هم وکرل تقریبا دلته 9000 بوټي کرل شوي دي. ډېر د مالټې تر څنګ بل څه نشته په باغ کې بوټي؟
اوس مهال خو مالټه خاص کرلې ده او همدا مالټه کروم ځکه د 9000 بوټي مو دا مالټه چې کرلې ده د دې نه غیر څوک د ځمکې باندې لکه مثال وره کال تر کال که نه ځمکه جوړیږي څومره چې اوبه ورکوې هغومره ځمکه جوړیږي فصل ته جوړیږي او د دې لومړی کال د دې پسې اول کال کې اوبه هم نه رسیږي ځکه چې بورونه مو وهلي خو ډېر لاندې دي اوس که دا کاڼ غونته دی که نه د وخت په تېرېدو سره دا ځمکه جوړیږي خپل ځان فصل ته جوړوي بیا کولی شو چې د مالټو په منځ یا چمندونو کې هم هر څه وکرو که نه لکه مثال غنم وي جوار وي می وي چې څه شی وي هغه کرلی شو تاسې مخکې یادونه که زما یادم دا ووته چې تاسې دا اوس ساحه د تاسیسات اخیستې قرارداد هم څومره روپۍ م ورته ورکړی او د کال څومره مالیه درنه اخلي مو خو هغوی ته یوه روپۍ هم نه ده ورکړې موږ چې قرارداد لیکلی ده موږ داسې ووایه 1.5 افغانۍ جیرب دغه ورکوو اجاره ورکوو د کال او دا تقریبا 50 جیربه ده د دې څومره دا کېږي هغه پیسې ورکوو او کال تر کال به فیصدي زیاتېږي لکه 15 کاله برابر شو هغې نه بعد به د دې ځمکې فیصدي زیاتېږي بیا 15 کاله بیا فیصدي زیاتېږي راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی قراره موږ هم ورځو لاندې ښکته کېږو پاس ډېر لوړ راختلي وو ډېر ستړی هم شو بس دمه باندې به ورځو د ورور نه به پوښتنې هم په لاره کې کوو دا تاسې اوس برمو په اړه مخکې ویلي چې څو برمې تاسې وهلي تر دې دمه دلته موږ داسې ووایه 15 بوره وهلي دي که نه 15 برمې مو دلته په دې ځمکه کې وهلي دي او اوس هغه د یوه هغلته ولاړه ده یوه دې پلو ځمکه کې ولاړه ده او دا اوس د دې ځمکې ده لکه دې پلو دې جر ناخوا چې څومره ځمکه ده دا 2 برمې چې کومې ولاړې دا مو دې ته وهلي دي همدې ځمکې ته ګویان وو که نه او د دې اوس مهال بس دي 15 بوره دي د دې ځمکې لپاره بس دي که نور مو وهل هم د اوبو ستونزه لپاره ځکه چې اوړی راځي که نه پسرلی راځي نو هغې کې بیا بوټي ډېر تږي کېږي اوبه بیا ډېرې غواړي نو بیا بس مجبور یو چې ورته ووهو که نه د اوبو زمینې ورته برابره کړو داسې مشرانو به ویلي دلته دغه لنډي خبر شاته ساحو کې به یو چینه وه دغه چینه تاسې معلومات لرئ دغه شانتې موږ هم معلومات همدغه لرو چې لکه د یو بل له ما اورېدلي دي که نه وایي دغلته دا اوس ته پورې چونه وه د دې غره دې لمنو کې که نه یوه دې خواته یوه هغې خواته وه که نه نو دلته تر اوسه پورې وی خو لکه مثال دا یو کال کېږي هغه د یوه چینه د روجې نه وایي مخکې وچه شوې ده دا پازه د غره لمن کې دا پوسته چې کومه غره باندې او دغلته دې پلو غره کې یو چونه وه که نه او دلته چې کومه چونه وه هغه د خلکیانو به هغې نه ګټه اخیستله ډېرې زیاتې اوبه وې دلته به د لاندې تاکو ته راتلې خپلې دغه ورته اضافهوالې اوبو ته یې ځای هم جوړ کړی کومې اوبه چې اضافه کېدې هغه د تاخانو نه لاندې وې وتې به ایسته او د هغې نه بیا دور راغله دا اوبه کمه شوې وه د وخت په تېرېدو سره چې اوبه کمه شوه نو دور راغلل په هغې کوم ځای کې چې چونه وه په هغې کې چاودنه ورکړه انفجار یې وکړو بم باندې که نه چې دوی غوښتل چې دا اوبه را اضافه شي هغه اوبه چې دوی کله انفجار وکړه هغه اوبه سوچې ورکې شولې بیا ورپسې غار هم وکړو خو هغه اوبه راونه وتې تر ننه پورې وچې دي یعنې دوی د زیاتوالي په اړه فکر کړی خو هغه کمې شولې هغه تې سوچ خلاص شول هغه اوبه سوچې ورکې شوې اوس که هغه اوبه وی نو ستاسې دې کویانو ته بس ټول آمادګي وه د دې اوبو لپاره دا مالټې او دا هر څه به کېدل ساعت هم تېر دی پکې مقصد هو ساعت مو تېر ده بس مصروف یو پکې که نه بس دغه ساحه ماشاءالله ډېره غټه پراخه ده چې ګورې ونې دي او بوټي دي او پټي دي بس دغه شانتې آبادي ده که نه دا د هېواد آبادي ده دا د دې نه بعد چې تاسې ګورئ که نه او کله دلته راشئ او د دې نه بعد لکه 2 کاله بعد راشئ یا 3 کاله بعد راشئ نو دې به بیا پوره بدلون کړي انشاءالله بوټي به رسېدلي چا خبره ښایسته ګلان به یې کړي وي مانټو کې به وي تاسې څومره کارګر اوس مهال کار کوي اوس مهال خو داسې ووایه 10-15 دانې که دلته موږ سره کار کوي که نه په دې ځمکه کې لګیا دي دا پیاز کري او داسې نور هم دا 6 دانې پرون موږ رخصت کړي دي لکه کم چې د خټکي والا او خټکي کاره که نه هغه موږ پرون رخصت کړي دي هغو ته مو چوټي ورکړې ده ځکه خټکي کرل خلاص شو او دلته پیاز اوس هم روان دي داسې ووایه او 2-3 ورځې کار یې نور هم شته د دې ستاسې دلته د شپې څنګه کور هم دی اتاقونه هم نیولي څه هم کړي کور مو شته دی خو لکه ما خو ورته مخکې ویل چې په دې ځمکه باندې 3 دانې شریکوالان دي د دې هر مصرف چې دی د دې 3 واړو نه کېږي مصرف چې شی وشي 3 برخو باندې تقسیمیږي اوس که موږ دلته کور لروم که نه نو هلته موږ داسې ووایه د دې زه اتاق لرو
چې څومره مصرف کېږي موږ په هغې اتاق کې لکه لیکو دومره مصرف وشو هغه مصرف بیا راخلو په دې 3 واړو باندې تقسیموو څو پیسې ورته ووتې هغه به بیا ورکوي ټول. او ستاسو خپل کور همدلته دی؟ او کور مو راغلی ده داسې ووایه دلته مو یو 2-3 جمعې کېږي چې کور مو راوړی د باغونو لپاره ځکه چې دا باغونه کې که نه نو داسې ووایه دا کور مو هغې وخت کې ډېر لرې و اوس مو ورته رانږدې شوي اوس ستونزه مال کړې ده بوټو باندې داسې ووایه شپې هم ګرځو ورځې هم ګرځو دا باغونه دې باندې به ګرځي. امنیت که تاسو دا حالات هم کړکېچن دي ستاسې امنیت څنګه پیرداران لرئ نه که همداسې ګرځئ؟ دلته خو مخکې ناامني ډېره وه دلته بیخي داسې ووایه که تاسو فکر کړي دلته دا داسې ساحه ده چې دلته به هر څوک ویرېده کله به چې په دې کنډو باندې راواخلو ګاډۍ نو دلته به ورسره ویره خپره شوه ځکه دا د غلو مرکز و اوس دغه شانتي آبادي پکې راغلې له تاسې هم ګورې بوټي کرل شوي دي هغه ویره اوس ختمه شوې ده که خلک یې لریم او که نه یې لریم که نه خو هغه ویره اوس د تل لپاره ختمه شوه اوس موږ نه د موږ چې په لومړیو کې راغلو موږ هم ویرېدو خو اوس د وخت په تېرېدو سره نه ویرېږو خپله ګرځو د شپې او ورځې دلته ګرځو موږ. دا ساحې داسې ښکاري که نه کار هم تازه کړی دا کار څنګه بند دی څه باره؟ دا کار مو بند کړی نه ده د یو څو مودې لپاره مو بند کړی که نه دا چې موږ کوم کس نه اخیستی د هغې کس ته مو پیسې ورکړي دي خو کار مو د یو څه مودې لپاره بند کړي اول دا د کویانو پته ولګېږي ځکه بعضې ځکې اوبه ورکوي بعضې نه ورکوي چې موږ وایو چې د دې لپاره اول اوبه برابرې کړو او بیا کار پې شروع کړو ځکه چې اوبه برابرې نه شي او کار پې شروع شي مصرف چټیږي او بیا به اوبه نه وي. راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد ماشاءالله یخه د پاسه لږ ګرم موسم دلته خو یخني ده دا به ستاسو په نظر څو کاله مخکینی داسې وایي چې تاریخ یې دلته نشته خو هغې اخوا دغه باندې تاریخ شته هلته په خپله د ماشینونه چې دو جوړول دلته او کمې وسلې جوړېدې دلته خپل معلومات هم شته او څومره معلومات د شیونه چې دي دې معلومات یې ورکړي دي او هملته یې هر رسم کړي هم دي او تاریخ یې ورته لیکلی هغې مخکې به لاړ شو مخکې اتاقونه شته پکې هو شته پکې دي هغه هم وګورو چې څنګه اتاقونه دغسې درځي دا به ګرمۍ کې تاسو ورته راښکته کېږئ د خوب دپاره ښه ارام داسې انشاءالله اوس خو زمونږ اول وار اول کار اول ظلم دی دلته دې کې اوس رڼا هم ده پاسه د سورې ده د رڼا دپاره هم سوري کړي دي نه دا خو موږ نه یې سوري کړي دا ځاني زیات وخت دلته ډېر مړه ډېر تخریب هم شوی دی تخریب پکې ډېر شوی بې اندازې د شیخان دپاره یې پاس چتونه رامات کړي دي وخت پاس ساحو کې دلته چې موږ ډېر مخکې راغلو که نه دا ځای ډېر اتاقونه وو داسې خو دومره معلومات ماته نشته خو هغې ځای کې وې د کوټې وې ړنګې شوې چې کله دا ځایونه جوړېده غړنګ شو پکې واپله دا کیم چې دی هغه کې به اوسي هلته اوس کور دی کور دی پکې هو هلته نور شی نشته دې مخکې به داسې به وځه راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی هېواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی تاسو خپل دلته کار کوئ که نه خپل کارګر په توګه دلته کار هم کوو او کارګر دلته پکې لګیا دی ډېر شمېر کارګر دلته راځي او کار پکې کوي روزانه کار دی او د ورځې دیاړي ورکوي او نور دلته کار کوي هغه مخکې ملګري مو معلومات هم د شریکوالو په باره کې ویل چې 3 نفره شریک یو تاسې شریکوالان هم خپل دي نه بل ساحې دي دې نه مخکې یو کال مخکې په ټاپوګانو کې را سره شریک و هغې نه وروسته بس دغه پلان یې راونیو د مالټې یو بل چا نیولې وه ځمکه بس هغه سره بیا نور وس نه و د کرلو هغه موږ سره دا خبره شریکه کړه موږ بیا دلته دې ملګري ته ویل دا چې و به درې برخې شو یو برخه موږ یو دا یو بل ترور مېړه مو
او سره مشترکه ده او دا ځان ته چې دا درې دا ځان ته دا نور درې برخې پاسته هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی. څومره لګښت به په دې ساحه باندې راغلی؟ ډېره غټه ساحه هم ده چې وایي چې 2500 یا څه باندې 2500 لکه کلدارې په دې باندې مصرف راغلی. دا ډېر مصرف پرې راغلی دی او ساحه ماشاءالله ډېره ښایسته ښکارېږي. دا خو لومړنی کال دی چې بل کال تقریبا 2-3 کاله بعد چې ورته راځو انشاءالله صفا به وي. دې کې چې دی لا د مالټې مصرف لا نه دی حساب شوی او دومره پکې راغلی. څومره بوټي به ستاسو باندې؟ داسې وایي چې 2200 د یو میاشت مخکې و نو یو 4 پټي پاتې وو، یو څو جربه یو 15 جربه دا نور هم وکرل. داسې وایي چې 3000 باندې اوړي بوټي. 3000 باندې. او نور بوټي پټي هم کرلي دي، سبزیجات هم کرلي که نه؟ او سبزي هم کرلې، پیاز دی او دا اوس خټکي کرلي. بس خټکي مخکې ملګري مو یادونه وکړه، خټکي هم کرلي. څومره خټکو دپاره هم څومره ساحه بېله کړې ده ځمکه؟ څه باندې 10 جربه یا 12-13 جربو پورې مو جوړه کړې ده او څه باندې نور هم کار روان دی. کار پرې روان دی. مخکې ساحې مو کتلې، بس تاسې څه پلان به مو کړئ، څه به کارئ پکې؟ یاره اوس خو کال نوی دی او دلته د اوبو مشکل دی، جنریټر مصرف پرې ډېر راځي ځکه چې شمسو دغه چې ورته ونیسو بیا به هغې نه پس د سبزي دغه کرلو پلان ورته نیسو. شمسي ستاسو په نظر څومره شمسي به د کویانو ته چې ګورې 15 کویان غټ غټې برمې دي، ډېر مصرف به هم پرې راغلی. بل دا چې څو شمسي هم لګولې پکې؟ هلته خو اوس فلحال 20 شمسۍ مو لګولې او نور ته چې خیزایه دی جګو ځایونو ته دې ته به داسې وایي چې هر یو کوهي ته 10 شمسۍ 2500 راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی. د پرمختګ په لور روان. بیا هم ستړي مه شئ. دا د مومندرې ولسوالۍ لنډۍ خیبر ساحې په اړه معلومات چې ما درسره شریک کړه. هره سیمه بیابان دی. راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان